بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ په معاصر تاریخ کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ ژورې دوه اړخیزې اړیکې موجودې دي. د ترکیې د ولسمشر جناب محمد رجب طیب اردوغان د هغو خبرو راپورونه چې ګواکې دوی د کابل د هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د کوم بل هېواد له پوځونو نه مرسته غواړي، اساسا غلط تعبیر او تفسیر تر سوی دی. هغه لیدنو کتنو په ترڅ کې چې په کابل او انقرې کې د دوی د بهرنیو چارو وزیر وزارت او د دوی له سفارت سره په کابل کې وسولې او هغه متن چې د دوی د وینا د بهرنیو چارو وزارت وکړه ډېر په وضاحت سره دا ویل شوي دي چې د ناټو د مشرانو د پریکړې په اساس به ترکیه د افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د افغانستان د دفاعي او امنیتي پوځونو د تقویت ته ادامه ورکړي او ملاتړ به وکړي. له هغه ځایه چې ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات ته د رسېدلو لپاره یو سیاسي حل لارې پلوي ده او همیشه یې ټینګار کړی دی چې افغانستان کې سیاسي حل لاره ده چې کولی شي افغانستان سولې ته ورسوي. د ولسمشر اردوغان خبرې په دې متمرکزې دي چې د منطقې د هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو او په خاصه توګه د پاکستان همکاري او حمایت د سولې ته د رسېدلو په لار کې جلب کړي.